زابل کې په لومړیو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر کم و، خو په تیرو 2 اونیو کې دا 5مه پیښه ده چې د دې ولایت د روغتیا ریاست لخوا په ثبت رسیږي. د دې ولایت د روغتیا مسؤلین وایي چې په 3 نوو پیښو کې یو تن د دوی روغتیایي کارکوونکی دی چې په کووډ-19 ناروغي اخته شوی دی. بدبختانه زابل کې 3 نوې مثبت پیښې پیدا شوې. د تیرو سره اکثره کانټاکټ لري. یو کانټاکټ د تیرې د سغله د بوی څخه مراغلی و، دغه ورور د کورنۍ کې کانټاکټ درلود، هغه مثبت شوی دی. او یو بدبختانه زموږ صحي پرسونل د سغه د میزان د کلینیک یو صحي کارمند او بل یو سیاسره ده چې هغه هم د ایران د مسافرو سره کانټاکټ لري. له دې سره په زابل کې جمله واقعیت 8 مثبت شو چې هغه جمله څخه 3 خوشبختانه جوړ شوی دي. د زابل روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د دوی د عامه پوهاوي د کمپاینونو سره اوس هم ډیر کسان روغتیایي لارښوونه نه عملي کوي او کرونا بابیزه ګڼي. د دوی په خبره که چیرې حالات همداسې دوام وکړي د پیښو د ډیرېدو احتمال به زیات وي. ولا څنګه چې لازمه ده په شکل باندې جدي نه دي ګڼل، ځکه که چیرې جدي وکړل سي بیا د وایرس کنټرولېږي، خو دوی تر اوسه پورې دا داسې د پسخند بولي چې دا دونه ژر به نه انتقالېږي او نه دا پیغام ته داسې په درنه سترګه باندې ګوري، نو داسې جدي نه ده ګڼل شوی تر اوسه پورې. په زابل کې د کرونا 3 نوې مثبتې پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د زابل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلات ښار او د ولسوالیو په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې له امله یې خلک د سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی تمه لري چې دولت د نرخونو د کنټرول لپاره کار وکړي.